الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. موږ د سیرت د درسونو په سلسله کې څلور درسونه مخکې وړاندې کړل. اول درس د رسول الله صلی الله علیه وسلم لازمي صفات او خصوصیات. په دویم درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم فضائل او مناقب او مقام او درجه بیان کړه. او په دریم درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفې او دندې تشریح کړې چې کوم وظایف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل سپارلي دي. او په څلورم درس کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق په انسانانو باندې او په خپل امت باندې څه ودام بیان کړل. پنځم درس ان شاء الله نن موږ وړاندې کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب سلسله موږ لږ تشریح کوو تر دې پورې چې دا پیدا کیږي. دا د دنه مخکې چې کوم یو هغه راځي دا لږ په مختصر شانتي باندې موږ تشریح کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب سلسله کوم ځای ته رسیږي. یو خبره ډیره واضح ده، هغه دا ده چې موږ او تاسو ټولو نسب شریک چې ورسیږي آدم علیه السلام ته رسیږي او بیا داسې لاندې راځي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب چې کله بیان کیږي نو په دې کې د دوو شخصیتونو ته اشاره ضرور کیږي، هغه اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام. او د هغې وجه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت چې کوم یو دا شریعت د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د شریعت سره ډیر هم شان ته هم شکل او هم یو شان خو نه بلکې لږ تغیرات پکې وو. خو هماغه سلسله چې کوم ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام شروع کړې وه د همغې تکمیل او څه تغیراتو سره محمدي شریعت د دنیا ته وړاندې شول. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب په سلسله کې چې کله د نسب بیانېږي نو دا نسب سلسله رسیږي ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته. نو ځکه موږ هم د دې په خاطر باندې چې لږ دا مسله ښه تشریح شي نو د ابراهیم علیه السلام حالات بیان کو. وجه دا ده یو خدا چې په شریعت او دین همغه دین دی چې کوم یو ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام هغه دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت چې کوم یو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام دا څه په لږ تغییراتو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت هم د هغې سره هغه. بله خبره دا ده چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم یو 53 کاله په کوم ښار کې تیر کړي دې ښار آبادي دې کې چې کوم بیت الله شریف دی چې د هغې مناسک ادا کول دا په موږ فرض دي. هغه ځای چې کوم یو شی د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام جوړ کړی دی. بیا دا کوم دین توحید چې کوم یو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام هلته بنیاد ایښی او هلته په خلکو کې رواج کړی و، هغه ولې تغییر شو، ولې شرک پکې راغی، ولې تغییرات او تبدیلات پکې راغله. او بیا د دې لپاره څه ضرورت شو چې نبی آخر زمان راشي او بیرته د هغه توحید چې کوم ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام هلته په خلکو ځای کړی هغه بیرته د سره نوی کړي او کوم غلطیان کوم یو تحریف او تغییر چې پکې راغلی هغه د منځه ویسي. نو ځکه که چېرته موږ د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د حالاتو نه خبر نه شو نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې سړی ډېر نشي پوهېدلی. ځکه شریعت نږدې دی ورته، دین همغه دین دی او څه شیان چې په موږ او تاسو په دې شریعت کې دي هغه همغه شیان دي خانه پاتې څه تغییرات تبدیلات چې مشرکینو پکې راوستي وو بیرته هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پاک کړه بیرته راوسته. نو ځکه د ابراهیم علیه السلام سیرت لوستل د هغه سوانح لږ لوستل دا ډېر ضرور دی او د اسماعیل علیه السلام. په دې خاطر موږ هم د دواړو سوانح لږ مختصر شانتي وړاندې کوو ځکه موږ اصلي درس چې کوم یو دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه ته په مفصل ډول باندې چې سړی بیان کړي. نو راځو ابراهیم علیه السلام ته. ابراهیم علیه السلام چې کوم یو دی د ابراهیم په عربي کې او په ابراهام په هغه ژبه کې عبراني ژبه کې دی کې ابراهام تاسو که تورات او انجیل کې وګورئ نو مې هلته ابراهام دی. نو ځکه ابراهیم علیه السلام چې کوم یو دی د آزر زوی و
د آزر نوم په قرآن عظیم شان کې راغلی او په صحیح بخاري کې راغلی دی. د ابراهیم علیه السلام پلار نوم په صحیح بخاري کې او په قرآن عظیم شان کې د آزر په نامه یاد شوی دی. خو عام نور سیرتونه او د تاریخ کتابونو چې کله دی هغه تارح لیکلی دی، تارح. نو کیدای شي داسې مې چې بس آزر نومي د یو سړي 3 4 5 نمونه یي رقم اخلي. نو خیر دی، څه پروا کوي چې په قرآن عظیم شان کې او په صحیح البخاري کې آزر راغلی. نو آزر صحیح دی، که تارح هم څه وایي نو څه خبره هم کیدای شي دواړه نومي. نو د ابراهیم علیه السلام خپل نوم ابراهیم، د پلار نوم آزر، یا نور کتابونو چې لیکلي تارح په صورت باندې. د کتابونو روایت دا دی چې ابراهیم علیه السلام په 2017 قبل میلاد کې، یعنی عیسی علیه السلام د میلاد د مخکې 2017 قبل میلاد کال کې د زیږېدلی دی. په کوم ځای کې وزیږېدلو دې باره کې لږ تفصیل پکار دی. موږ او تاسو د عراق او د سعودي عرب او د ترکیه او د شام په دې مملکتونو کې 2 ډېر غټ دریابونه یا ډېر غټ سیندونه، موږ د پښتانه معلومه سیند ورته وایي، په فارسي کې د دریاب وایي. نو 2 ډېر غټ سیندونه، یو ته دجله او بل ته فرات وایي. دا دجله چې کوم او فرات دې دواړو سرچینه چې کوم دا د ترکیه نه ده. د ترکیه نه راځي، فرات راځي شام ته او د شام نه بیا داخليږي عراق ته، او د عراق راځي بالاخره بصره کې، او بصره کې به او دجله چې کوم د دې سرچینه چې کوم د ترکیه نه ده، خو بیا راځي عراق ته، په شام باندې نه راځي، د شران نه وځي او عراق ته راځي. عراق کې راځي د بغداد په منځ کې تیریږي او بصره ته چې ورسېږي په بدرې کې شط العرب چې ورته ویل کېږي، دلته دا دواړه یو ځای کېږي. بیا نو خلیج فارس قلب چې کوم یو تاسو موږ ورته وایي دې ته بیا داخليږي او بیا عمومي سمندر کې دا داخليږي. دغه فرات سیند چې کوم یو دی چې د ترکیه نه سرچشمه اخلي، بیا راځي شام ته، سوریه ته، او د سوریه نه راځي بیا په عراق او د عراق نه راځي بالاخره اخر سر د بصرې ته، او دلته د دجلې سره یو ځای کې بیا دواړه یو ځای خلیج فارس. دې فرات په شرقي طرف کې هغه وخت او وسم بابل ښار، دا موږ تاسو د عراق د جنگونو په دې شان کې نمونه ډېر واورېدل. د بابل ښار چې کوم یو دی، د بابل تمدن ډېر غټ تمدن تیر شوی دی په تاریخ کې. نو دغه بابل ښار چې کوم یو دو د دې ښار مربوط یا د دې مملکت مربوط چې کوم یو دلته د دې فرات په شرقي برخه کې دلته یو کلی یا یو ښار خو نو کلی ښار یو بولی اندازتاً، دې کې یو کلی و کوسا، کاف واو سی یې په سی باندې او په یې باندې کوسا نوشته کېږي. انشاءالله نقشه کې بیا دا ټول شیان شته، نقشه کې دا خپل فرات سیند، دجلي سیند، دا ټول شیان په هغه کې شته. هلته موږ مثلا ټول شیان بیا ګورو دلته په نقشه کې او بیا ښکاره شي. هلته به تاسو خپل وګورئ. د کوسا دلته یو نهر و، نهر کوسا په نامه، دې ته نهر کوسا ځکه ویل چې د هغه چا چې کیندلی و د هغه په نامه د یاد شوی دی. دغه د دې نهر په غاړه چې کوم آبادي و، کوم کلی یا کوم ښار و، دې نوم کوسا و. په دې کوسا کې ابراهیم علیه السلام په 2017 قبل میلاد کال کې د آزر په کور کې د پیدا شو. خو د پیدایښت هم ناشنا غوند دی، ولکه د عام خلکو په شان نه و. مخکې مونږ یو د انبیاء علیه السلام صفات ولوستل چې انبیاء علیه السلام الله پاک خاص خلک پیدا کړي دي، خیار المخیرین، د بهترینو نه بهتر انسانان چې دي هغه پیغمبران علیه السلام دي. نو د هر پیغمبر چې د دنیا ته راغلی د ټول خصوصیات د نور انسانانو نه اوچت دي، پورته یې لوړي، ځکه دا د الله پاک نماینده دی په ځمکه کې، دا د انسانانو دپاره حجت او دلیل دی، دې خبره نه وي. نو ځکه هر پیغمبر چې د دنیا ته راشي نااشنا غوندې صفات لري، نااشنا غوندې اخلاق لري، بالکل نور انسانان په تصور کې هم نه ځایږي چې سړی چې نه دروغ وایي، نه خیانت کوي، نه غلطه خبره کوي، نه د چا حیا او عزت ته غل دی، نه پیسو ته غل دی، نه مقام ته غل دی، بلکې همیشه د خلکو خیرخوا دی، همیشه د خلکو په خدمت کې دی، همیشه خلکو ډېره تمه یې ده چې خلکو نه چې دا به ډېر غټ انسان هغه تر شخصیت او ذات به ته نه جوړېږي. ځکه نو ابراهیم علیه السلام چې کله پیدا شو او د پیدایښت نه وروسته داسې عمر ته ورسېد، بالکل وړوکی و. حتی تاریخ کتابونو، سیرت کتابونو دا خبر اخیستی چې د 10 کلنۍ په شاوخوا کې د 8 کلونو نه بعد د پلار چې کوم یو 3 مناصب لرل، 3 منصبونه لرل، یا 3 مثلا سره چوکۍ ورسره وي. یو دا چې د خپله بت تراشي کول، وظیفه بوتان جوړول، د لرګي نه او د تیږو د خټو نه به دې نه به بوتان جوړول، بازار کې به خرڅول، دې کار. دویم کار دا و چې د بتخانې مسؤل و، کوم بتخانه چې د کوسا په ښار کې و، بابل په ښار کې و، دې غټې بتخانې مسؤل شخصیت همدا و.
او درېمه خبره دا ده چې د لکه هغه مذهبي امور د موږ تاسو دینی چارو وزارت چې ورته ویل کېږي دلته لکه نه پوهېږم وفاق ورته وایي که څه ورته وایي دلته نو د هغه مذهبي امورو یا د دینی چارو وزیر چې کوم یو دی او د پاچا ته ډېر نږدې سړی همدا و چې د هغه به ډېر خیال ساتلو ځکه دا یو غټې بتخانې مشري کول دا عادي خبره نه وي نو دا ورسره بتراشي هم کوله او به د مذهبي امورو مشاور یا صلاحکار البلا چې و دا نو د به بوتان جوړول او دا بوتان به خرڅول وایي دا موږ سیرت کتابونه چې ابراهیم علیه السلام چې کله وړوکی و داسې 7 کلونه بعد 8-9 کلونو کې نو دا پلار به چې کله بت جوړ کړ نه بت به ابراهیم علیه السلام ته ورکړه چې ابراهیم دا ویسه بازار کې خرڅ کړه به پیسې راوړه نو ابراهیم علیه السلام به چې کور نه تلو نو دا بت به د ځان سره واخیستلو او چې کله به واخیستلو د کور نه چې وته بیرون به پړې پکې واچول رسۍ به پکې واچول او په دې کوڅو کې به چغې ویل چې څوک به 1 روپۍ او په 2 روپۍ اخلي بس او شی به کش کول روان کړي به و نه خلک رانو چې دا څه بلا ده چې اوس یو خانه بوت خلک باندې خرڅي چې دا خدای دی او د بل خانه الته د پخې کې ورته پړی اچولی او کشکۍ دی خواته زغلی نو راغله پلار د شکایت وکړي چې ازره ته عجیب سړی ته د شی جوړی چې موږ د هغه عبادت کوو خو ستا زوی خو دې کې پړی اچولی پخې کې رسۍ ورته اچولي او په دې کوڅو کې کرت هم کشکۍ او پورته هم کشکۍ او بیا له چغې وایي چې په 1 روپۍ په 2 روپۍ څوک اخلي نو ابراهیم علیه السلام ازر ابراهیم علیه السلام راوغوښته خپل زوی راوغوښته چې وا پلان کې ابراهیم دا دې څه نقرې شروع کړي دا دې شروع کړي دي چې دلته خو زه شاید درکم چې ته بازار ته وسه خرڅ کړه چې ګټه وکړي او ته پړې به کې واچې او بازار ته وېسې الته دا رشخند به وایي دا سپکاوی ورته کوي دا دې څه شروع کړي دي ابراهیم علیه السلام خبر ورته وکړه چې پلار ګوره خلک نشته ما ته به خپلو کې سره خبره وکړو دغه شی چې ته جوړې خو زه دلته ناست یم لرګی راوخلي او د لرګي نه بیا بوت جوړ کړي تیږه راوخلي تیږې نه بوت جوړ کړي خټه راوخلي د هغې نه بوت جوړ کړي نو ما ته دا ووایه چې که داسې چې دغه دا کمال په دې لرګي کې دغه لرګي کې خو دا ټول لرګي دي بیا خو ټول لرګي د پرستش او د ستایش وړ دي چې د هغې د سړی عبادت وکړي او که دا ټولې تیږې د عبادت وړي خو بیا خو ټولې تیږې ناته نه شي له سر و پوزه لا ورته جوړی ورته او که ستا په تیشه او په رنده او په اره کې دا کمالي چې ته اره کې نو هغې کې خدایي صفات را پیدا شي نو دې کې یو شی ووایه یا دا چې په دې کمال په دې لرګیو په دې تیږو په دې خټه کې دی او که کمال ستا په تیشه او رنده او په دې اره کې دی نو چې دا معلوم شي که دې کې آیي خو بیا د دغه شیانو عبادت کول پکار دي دا کوم یو خدای دې چا نه جوړوي اصل خو هغه دی چې څوک ته یو سړی چې څوک صدر اعظم مقري وزیر مقري رئیس مقري خو د قدر وړ خو همغه دی نو دا بل چا ته لا چاپلوسي پکار ده نو پلار ملامته شو چې خو رښتیا د په مخ کې زه لرګي راخلم تیږه راخلم بیا ورته راشم اره او رنده او دا پوی وایي پوزه ورته جوړه کړم شونډې ورته جوړ کړم سترګې ورته جوړ کړم ستار لاسونه او غوږونه او پښې او بیا وایي زه چې دا خدای شو نو دا کې څه کوم ځای نه دا خدایي راغله د خنځیر کې ننوتله چې بس د تیږې نه خدای جوړ کړ او د لرګي نه خدای جوړ کړ نو ابراهیم علیه السلام چې کله دی ملامت شو نو خو دلیل خو ورسره نه و چې دلیل ورسره نه و نو ابراهیم علیه السلام ته ویل چې ګوره لارجمنک بس سنګساروم دي سمسا چې زه درته وایم چې څه کوې همغه به کوې خو ده به دلایل ورسره ویلې دلایل خو قانع کننده نه وه هغه کوم چې هغه به ویلې نو ابراهیم علیه السلام به ملامت کې خپل پلار نو بس د زور نه کار اخیستو چې ولا چې د کور نه دي وباسم او ودې شړم او مهاجر دې کړم او پلانکی دې کړم او دې کړم خو خیر دا خبر روانه او دا ورځې تېرېدې تورېدې نو ابراهیم علیه السلام یو ځل قوم ته قوم سره ناست و چې ستوري ولیدل هذا ربي دا زما رب دی نو چې کله پرېوته هو داسې شی چې ورکېږي اخو زما رب کې دی نه شي بیا سپوږمۍ راوختل سپوږمۍ راوخته خو دا خو ډېره غټه ده دا زما خدای دی نو بس چې کله هغه پرېوته نو چې دا خو پرېوځي د شی چې پرېوځي نو هغه کله د خدای صفت پیدا کولی شي بیا لمر راوخته غوړ شی او ټکه سپینه رڼا ښایسته ګرمي او رڼا دا ټول شیان سره او دا خو لوی شی ده که نه هذا ربي دا زما رب دی هذا اکبر دا غټ دی نو بس دا خو د ټول نه بهتر دی چې لمر هم ورکوي ګرمي هم ورکوي روښنایي هم ورکوي بلکې د موږ او تاسو د زندګۍ 100% خوراک چې کوم یو دی د لمر نه تهیه کېږي دا خو ډېر ښه شی دی هغه هم چې کله ښکته شو نو دا ستوري د خدای وړ دي نه دا سپوږمۍ د خدای وړ ده نه دا لمر د خدای وړ دی نه دا نور شیان ځکه دا ټول پناه کېدونکي خپل تلونکي دي بلکې رب هغه چا څوک دی
چې د ټولو کائناتو خالق مالک د مخلوقاتو رازق ژوند و مرګ د هغه په لاس کې، تدبیر د دې ټولو کائناتو د کوم ذات په لاس کې دی. اصل حقیقي د عبادت وړ همغه دی، د ستایش وړ همغه دی. هغه ته باید سجده وشي، هغه ته باید رکوع وشي، هغه ته ځان تسلیم. قانون باید همغه وچلیږي چې ټول د ټولو کائناتو خالق مالک. چا چې ته پیدا کړی دا ټول انسانیت پیدا کړی، دا ټول مخلوقات پیدا کړي، ته څنګه ځان ته ملک سردار وایي، ځان ته مفکر وایي او دا نور شیان ته نه مني. اصل خدا ده. ابراهیم علیه السلام دا دلایل خلکو ته بیان کړ. بالاخره داسې وخت راغی چې ابراهیم علیه السلام ته الله عز وجل نبوت ورکړه، پیغمبري ورکړه. یو شی چې تقریبا موږ علماو بیان کړی هغه دا دی چې انبیاء علیه السلام ته معمولا یعنی داسې نه ده چې عام دي، ځکه عیسی علیه السلام مخکې هغه شوی، نو اصولا معمولا یعنی اکثریت انبیاء علیه السلام ته چې پیغمبري ورکړل شوې ده په 40 کلنۍ کې ورکړل شوې ده. نو چې کله عمر یې 40 کلونو ته ورسېدلو، الله عز وجل دته نبوت بیا ورکړي. دې نه مخکې د څه رشد و، د خپل پیغمبر پیدا شوی و، همدې دپاره پیدا شوی چې د پیغمبري، د هغه عقل، د هغه منطق، د هغه استدلال، د هغه خبرې، د هغه اخلاق، د هغه عادات، د هغه کرکټر، دا ټول شیان د یو پیغمبر په شان و. مخکې موږ بیان وکړه چې و صفات انبیاء علیه السلام کې موجود دي، صادق به وي، امین به وي، خاین به وي، معصوم به وي. دا ټول شیان موږ مخکې بیان کړي. اول درس کې دا لازمي شیان دي چې سړی پوه شي، دلته به هغې ته په کار راځي. نو بیا نو د دې نه وروسته چې کله 40 کلونه دا مخکې صفات ټول پکې وو، نو چې دا ښه صفات هغه اکمال درجې ته ورسېده، نو الله عز وجل بیا نبوت او د وحی پیغام ورته راولېږل، بیا پیغمبر شو. نو خلکو ته د توحید اعلان وکړي. هلته خلکو د سپوږمۍ او د لمر او د ستورو د بوتانو د شیانو عبادت کولو. نو ابراهیم علیه السلام د خپلو خلکو ته ورته وایي چې ګوره دا یو هم د عبادت مستحق نه دي، دا یو عبادت ونه دي. څوک چې دا ټول کائنات مخلوقات پیدا کړي، اصل د عبادت وړ خو همغه دي. تاسو ولې د بل چا عبادت کوئ؟ ولې داسې قمقل شوي تاسو؟ خلکو کله منله د خپل پلار او د نیکه دود رواج دستور کلتور. موږ او تاسو په دې اشوقان دي، موږ خلک چې دا دود دی، دا رواج دی، دا دستور دی، دا پلانکی دی، دا ولې کې په دې خاطر کوم چې خلک داسې کوي. نو هلته هم دا خلک دغسې یو اندازې ته و چې هغوی کله هم دا خبره نه منله چې په زرونو کلونه دي د موږ نیکونو پلرونو پلانکي او دوی خلک دي پاچا دي، دا دین مني، پلانکی دي مني. لکه موږ او تاسو خلکو چې ولې په امریکا کې داسې دی، په غرب کې داسې دی، پلانکي کې داسې، دا دلیل وړاندې کوو. نو موږ خپل دین لرو، خپل قانون لرو، خپل اصول لرو، هغې ته فکر نه کوو ولې فلانکی چې داسې کوي. نو ځکه هغوی هم دغه دلایل ویلې. نو ابراهیم علیه السلام چې هر څومره کوشش وکړو، دا خلک په دې قانع نه شوه چې هغه دا ومني چې صرف د دې ټولو کائناتو خالق مالک رب رازق ژوند کوونکی مړ کوونکی مدبر صرف الله عز وجل دی. دا خبره نه منله. چې نه منله، او چې دې بوتانو کې خو زور دی، دې بوتانو خو اولاد ورکوي، دا خو پیسې ورکوي، دا چې کله سړی مریض شي هلته ورشي او خبرې مني، او دا کوي او دغه کوي، باران کوي او په ځمکه شنه کوي او ورشنوي، دا ټول شیان بس هسې ګډوډې ویلې. نو دا خبرې نه منل. نو ابراهیم علیه السلام فکر وکړ چې دا خلک نه سمیږي. دوی ته یو عملي درس پکار دی، عملا دا ښودل ورته پکار دي، لکه څنګه چې په ماشومتوب کې په بوتانو کې په رسۍ او پړی اچولی او په دې کوڅو کې به زغلول او کول، هغوی د خپل له ځان نه دفاع نه شوه کول. دغسې یو ښودل بیا ورته پکار دي. نو یو ورځ چې دوی په کال کې کوم یو غټ جشن په اصطلاح سره یا اختر یې و د دوی غټ، نو هغه ورځ د ځان ته انتخاب کړه چې په دې ورځ به زه تاسو ته یو سم درس در کوم چې بالکل ټول د سر په سترګو باندې دا خبرې وګوري. نو بس تبرګی غټ تبرګی جوړ کړ، ابراهیمي تبرګی، او ځان سره وساتلو چې خلک هغه ته روان شو. د ته راغله چې ابراهیم څنګه چلته راځي چې میلې ته ځو کنه. هغه وایي چې زه خو سقیم انی سقیم، زه لږ مریض یم، داسې طبیعت مې ښه نه دی، تاسو لاړ شئ بس زه یم. نو چې خلک ټول لاړه، خو چې خلک تله نو خپل کورونو کې خوراکونه تیار کړه، ښه شیان هر څه هغه خپل هوسانه چې موږ تاسو خلک ورته وایي دا یې تیار کړه. ویړه بتخانه کې د بت مخې ته بیا کېښول چې مازدیګر موږ راځو نو دا به تیار مبارک شوي، دا مبارک خوراکونه به موږ خورو. نور دی لاړه میلې ته، صرف ابراهیم علیه السلام پاتې شو. چې کله پاتې شو چې ښه خلک لاړه، برابر وخت شو، مست تبرګی ابراهیمي تبرګی په اوږه باندې کېښول او لاړو. د بتخانې دروازې خلاصه کړې، دروازې خلاصه کړې چې ګوري چې د بوتانو په مخ کې خوراکونه ښایسته ښکلي خوراکونه پراته دي. نو ابراهیم علیه السلام ویل چې الا تاکلون، څنګه رډ درته ګوري، خورئ که نه شیان، خو تاسو ته ایښي دي نو ولې نه خورئ؟ خو واضحه خبره وه. نو چې خبرې ونه شوې کړې، تبرګی راواخیستو، ټس اغربه، بس دا ټول دا میده چونګړکان چې و دی ټول مات کړه، او دا غټه بلا چې کوم په مخ کې ولاړه، دا تبرګی راواخیستو، داسې په اوږه ورته کېښودو، بس نور لاړو، دروازې بنده کړله، چې بنده کړله قرار یې کور ته ننوت.
چې کور ته چې مازدیګر خلک په منډه راخلاص دي چې اوس به نو هغه خوراکونه زموږ هوسانې به اوس مبارکې شوي تبرک به پیدا کړي موږ به دا خورو. نو به چې دروازه یې خلاصه کړه چې ګوري چې ټول شیان ګډ وډ لیت پرېت پراته دي، ټول سر بس لکه د خټ او د کاغل هغه په شان باندې سره ګډ وډ شوي دي. بوتان هم ټول سره چا چا سر نشته، چا پښې نشته، چا لاسونه نشته، چا غوږونه نشته، چا پوزې نشته او ګډ وډ په خوراکونو کې لت پت پراته. کله چې مشرکانو ولیدل چې د هغوی جعلي او شلقي خدایان په خوراکونو سره لت پت شوي دي، ټول مات او دړې وړې شوي دي، نو بس یو بل ته وکتل او ویل چې دا کار چا دا ظلم به چا کړی دی موږ د دې خدایانو سره. نو یو بل سره داسې خبره وکړه چې دلته یو ځوان دی چې هغه ته ابراهیم فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، دلته هغه ځوان چې ابراهیم نومیږي دا کار خامخا مغه کړی دی، ځکه همیشه به د موږ د خدایانو بدي بیانول او ویل چې دا خدایان هیڅ نشي کولی. نو سړی پسې ولېږلو چاله لاړ شي. په دې وخت کې پاچا او وزیرانو دا خلک چارواکي دا خلک مرا خبر شو، راغله ټول دا خبره مسله رسوا شو چې بوتان ټول په بتخانه کې ټول دړې وړې او مات شوي دي. نو چې ابراهیم علیه السلام کله راغی نو هغه نه پوښتنه وکړه چې دا کار چا کړی دی. هغه ورته زه خو نه یم خبر، خو دا غټې بلا چې دی تبرګی خو یې ده په اوږه باندې پروت دی، ده نه پوښتنه تاسو وکړئ چې دی څه وایي. ده خو دا صحنه ټوله لیدلی چې دا څوک راغلی او هغه یې ټول مات کړي دي، نو ده نه تاسو پوښتنه وکړئ. نو هغوی ابراهیم علیه السلام ته ورته چې ابراهیم ته خو به دې پوهېږي چې دی خبرې نشي کولی. نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې خبره خو خلاصه شوه چې خبرې نشي کولی، ځان نشي بچ کولی، د خپل یو بل امداد او مرسته نشي کولی. یو سړی چې نه ځان ته ګټه رسولی شي نه ضرر دفع کولی شي، نو هغه به نورو خلکو ته څنګه ګټه ورسوي چې تاسو دې ته په تمه یې چې دا موږ ته اولاد راکوي او زندګي راکوي او پلان کې. نو هغوی خپله تباه شو، دړې وړې شو، ټول ټوټه شو، دونه یې مو ونه شو کړی چې هغه کم چغې ووایي چې هله موږ خو غر کړلو، نو خلک موږ ته راشي. نو څنګه تاسو دې خلکو تاسو هغه کوئ. نو کافران دا مشرکین او بت پرستان چې ډیر زیات ملامت شو، ځکه عملاً هغه د خپلو خدایانو شلقي خدایانو ناتواني او کمزورتیا ولیدله چې هیڅ شی ونه کړی، ځان یې بچ نه شو کړی. نو په دې خاطر باندې به سرونه ټیټ کړه، ټول غلی شو. وروسته هغه د جاهلیت رګ چې کوم یو اهمیت الجاهلیه چې ورته ویلي چې دا خو زموږ دود دی، زموږ کلتور دی، زموږ هغه دی، دا بت پرستي خو زموږ ته د نیکونو نه دا پاتې ده. بس په دې باندې خطر مسلات وشو چې بس ابراهیم علیه السلام ورته واچي او د خپلو شلخي خدایانو او جعلي خدایانو انتقام او غچ ترې واخلي. نو په روایتو کې راځي چې پاچا امر وکړ چې خلک دې لرګي راټول کړي. وایي 6 میاشتې خلکو لرګي راوړل او یو لوی ساحه یو لوی میدان د دې لرګیو نه ډک شو. او د هغې نه وروسته ابراهیم علیه السلام پر اور بل کې چې کله اور بل کې مسله دلته پیدا شو چې دومره غټ اور چې بل شو نو څوک ور نږدې کېدلی نه شو چې ابراهیم علیه السلام څنګه دې اور ته ور وغورځوي. نو په روایتو کې راځي چې شیطان ابلیس راغی ورته ویلې چې دا ډېره اسانه خبره، تاسو 2 دانې برجونه جوړ کړئ داسې او دې برجو په منځ کې یو پړی یو رسۍ واچوئ او دی پکې په دې رسۍ کې د ټال په شان باندې وتړئ او چې کله ښه دا ټال ښه هغه واخیستلو سرعت واخیستو نو دواړه طرفه یې دا رسۍ غوڅه کړي نو دی به راسن په دې اور کې ور وغورځي. نو هماسې یې وکړه، د دواړو برجونو په منځ کې پړی واچول، د پړي کې ابراهیم علیه السلام وتړلو چې کله ښه پر هر سرعت زیات شو دواړه طرفه یې رسۍ وشکولې. ابراهیم علیه السلام راسن د اور منځ ته ور برابر شو. چې کله د اور لمبو ته ور ورسېدو نو جبرائیل علیه السلام را ورسېدو، ورته ویل چې زه جبرائیل یم او څه خدمت وکم، بس وایه څه وکم. نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې زه تا پېژنم، ته جبرائیل یې، تا د قدرت او طاقت نم زه خبر یم. خبره دا ده زه د چا په خاطر باندې د اور ته غورځولی کېږم، هغه ټولې مهاجرانه خبر دی، هغه خود دا ټول شیان ویني. نو بس تا نه ډېره مننه چې خپل اخلاص دې ښکاره کړي. چې کله جبرائیل علیه السلام راغلی میکائیل علیه السلام را ورسېدلو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر پیغمبر 2 مشاورین لري آسماني، یو جبرائیل علیه السلام یو میکائیل علیه السلام. میکائیل علیه السلام را ورسېدو، میکائیل علیه السلام ورته زه میکائیل یم، ورته زه دې پېژنم چې ته میکائیل یې، وایي تا د قدرت نه هم خبر یم، طاقت نه هم خبر یم، خو زه چې د چا په خاطر د اور ته غورځولی کېږم هغه دا ټوله ماجرا دا ټول شیان ګوري په خپله باندې، نو ضرورت نشته هغه ته. نو ځکه تاسو له ډېره مننه چې خپل اخلاص خپل لغم وکړي، دا ډېره غټه خبره ده. نو دې نه وروسته الله عز وجل اور ته امر وکړي یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم، ای اوره ته په ابراهیم علیه السلام باندې یخ او سالم شه، داسې نه چې د یخنۍ نه خراب شي او نه دا چې ګرمۍ نه. نو ابراهیم علیه السلام د دې اور په منځ کې 40 ورځې تېرې کړې، دومره لوی اور و چې
کیلومتره ساحه یې نیولې وه. دا 40 ورځو کې ایله دا اور مړ شو او ویرې یخې شوې. نو ابراهیم علیه السلام د دې اور نه بیرون راووتلو. چې کله راووتو چې دا خلکو ولیدلو د دې اور هغه لویوالی او غټوالی او حرارت هر څه خلکو ته معلوم و او خلکو په خپلو سترګو ولیدلو چې د خلکو اور منځ ته ور واچولو او دې ته نه 40 ورځې وروسته روغه جوړ راووتو. نو خلک ډیر زیات حیران شو. سره د دې چې دا یو د ابراهیم علیه السلام یو معجزه وه، یو ډیر ناشنا کار و چې بدون لوی عظیم شان اور کې د یو سړی 40 ورځې ژوندی پاتې او بیرته د ژوندی راوځي. سره د دې د ایمان نه وړلو. نو د دې نه وروسته ابراهیم علیه السلام ځان سره دا تکل وکړي چې دلته نور اوسېدل په کار نه دي، ځکه چې دا خلک دلیل نه مني، منطق نه مني. نو چې نه مني دې ځای نه هجرت انی مهاجر الی ربی، زه نو اوس په هجرت کوونکی خپل رب ته. نو خپل بیبي ساره رضی الله تعالی عنها او خپل وراره حضرت لوط علیه السلام، لوط بن حاران، دا د ابراهیم علیه السلام وراره دم ایمان پې راوړی و. نو دواړه سره 3 کسان شو، ابراهیم علیه السلام، د هغه مېرمن او د هغه وراره، دا 3 کسان یو ځای شو. او د کوسا چې په شرقي طرف د فرات د سیند پرته وه، دې ځای نه حرکت وکړي، د دې دریاب نه او د فرات د سیند نه تیر شو اخوا د غربي طرف ته چې کوم یو لوی د طرف ته هلته د اور ښار الف په سر یې پېښ دی ری اور ښار. دې ښار کې ښار ته لاړ، دلته 1 میاشت تېره کړه، دعوت یې وکړه خلکو ته، خو هېچا هم دا دعوت ونه منلو. دې نه وروسته حرکت وکړه مخ په شام باندې. شام کې یو ښار دی حران، دې حران ښار ته لاړه. دا حران ښار هغه ځای دی چې په کوم ځای کې یعقوب علیه السلام د نبوت نه مخکې هغه وخت چې اسحاق علیه السلام لا ژوندی و، همدلته اوسېدلو د خپل خسر کره. نو دې حران ښار ته لاړو، دلته یې څه وخت تېر کړ او د هغې ځای نه بیا ابراهیم علیه السلام حرکت راوکړ، بیا دمشق ته راغی، د شام مرکز ته، بیا دمشق نه راغی کنعان ته. کنعان دا اوس فلسطین چې کوم یو دی، دا منطقه پخوانی نوم د دې کنعان و. نو دلته راغی او دې مرکز ونیولو. ابراهیم علیه السلام د نبوت مرکز چې کوم یو دا کنعان، او په کنعان کې فلسطین کې یو ځای د الخلیل نومیږي. دا الخلیل یا حبرون، هغوی ورته حبرون وایي. موږ تاسو به د تاریخونو په هغه کې د الخلیل ابراهیم علیه السلام چون د خلیل الله صفت لري، په دې خاطر د منطقې ته خلیل وي. هلته د ابراهیم علیه السلام زیارت او قبر مبارک هم عملته دی. نو دلته راغی دې مرکز ونیولو. دلته چې یو څه وخت تېر کړ، دې نه وروسته لوط علیه السلام چې د ده وراره و، هغه ته هم الله پاک نبوت ورکړ. نو هغه یې ولېږلو بحر میت یا ډیټ سی چې ورته ویل کېږي، او کوم یو چې مرداره بحیره وایي. دلته یو څه کلي و، 8 کلي د صدوم په نامه باندې، دې کلو ته لوط علیه السلام ولېږلو چې ته دلته لاړ شه، دلته خپل دعوت خپل تبلیغ به کوې، د دین دعوت به دلته چلوي. نو لوط علیه السلام هلته لاړو، ابراهیم علیه السلام په کنعان کې پاتې شو. امام بخاري رحمت الله علیه عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت را نقل کړی دی چې ابراهیم علیه السلام د دې نه وروسته یو سفر مصر ته وکړ د خپلې بیبي سره، بیبي ساره رضی الله عنها سره. نو لاړو مصر ته د دې په خاطر چې د مصر په دې کلو په بانډو په دې ځوانې وګرځي او د توحید دعوت هلته خلکو ته وړاندې کړي. نو چې کله هلته لاړو، هلته چې څه وخت تېر کړ، داسې فکس کتابونو نه دي لیکلي چې څومره وخت تېر کړی، غالبا چې 2 میاشتې به یې تېرې کړي. نو د هغې نه وروسته بیرته را روان شو. په دې وخت کې په مصر کې چې کوم باچا و یا فرعون و، یا وخت هغه ولید نومېدلو. دې ولید یو بد عادت دا و چې کله به داسې یو ښځه چې هغه به ډېره ښایسته وه، نو هغه به چې چا سره موجوده وه، که چېرته به یې ښځه وه یا به لور وه یا هر شی چې به هغه به ترې نه ګرځوله، خو صرف چې خور به یې وه نو خور به یې نه ګرځوله. نو چې کله ابراهیم علیه السلام راتلو، سیرت کتابونو تاریخ کتابونو راخصي چې بی ساره رضی الله تعالی ډیره زیاته ښایسته او ډیره زیاته حسینه وه. نو دا خپل د جاسوسان چاپلوسان چې کوم یو غړمالان دوی خبر ورکړی چې داسې یو مسافر را روان دی او دې سره چې کومه ښځه ده دا ډیره ښایسته ده. نو باچا ورته وایي چې راوی ګرځوئ. چې کله خلک ورغله عسکر ماسکر او دا ښځه د ابراهیم علیه السلام نه غوښتله چې دا ځان سره بوځي. نو ابراهیم علیه السلام بی ساره ته ورته وایي چې که پوښتنه دنه وکړه نو ته به ورته وایي چې دا مې ورور دی، او که ما نه پوښتنه زه به چې دا خور ده، ځکه دواړه موږ او تاسو په دیني ورونه هغه یو. نو چې کله راغلو عسکر ورته پوښتنه دا څه کوي، دا مې خور ده. د هغې نه چې پوښتنه وکړي دا مې ورور ده، بس دی بوتله سره د دې چې د اصول هم دا و چې خور به یې نه ګرځوله، خو سره د دې هم هغه د خپل قوانینو مخالفت یې وکړ، دی بوتله ځان سره. چې کله بوتله هغه ځای ته پاچا دی چې کله ورننوته کوم دفتر کې یا اتاق کې چې ناست و، نو هغه چې کله وکتله نو لاس یې اچول غوښتل،
نو په دې وخت کې بیبي ساره رضی الله عنها روایت راځي چې د په مانځه باندې ودرېدله او یا دعا وکړله نو بس دا پاچا چې کوم یو ځای په ځای باندې عمل ته وچکلک یعنی فلج حمله پې راغله او ځای په ځای هغه شو نو هغه بیرته زارۍ ورته وکړه چې خیر دی هغه خپل خدای ته ووایه چې ما ښه کړي نو دی بیرته ښه شو چې کله بیرته ښه شو بس په دې وخت کې بیا دوباره د دې اراده وکړه د لاس اچولو بیا همداسې د فلج حمله پې راغله بیا زارۍ وکړه عذر یې وکړه چې خیر دی خپل خدای ته ووایه چې ما هغه کړي نو هغې چې کله دعا وکړه لا بیرته روغ شو درېیم ځل یې بیا لاس اچولو اراده وکړه درېیم ځل بیا فلج شو چې بیا یې زارۍ عذر وکړي او بیبي ساره دعا وکړه بیا ښه شو نو دې نه وروسته پوه شو چې عسکرو ته امر وکړ چې دا ښځه وباسئ دا خدای ته پیری دی که څه بلا ده دلته راوسئ دا خو انسان نه دی نو بیا خپله شهزادګۍ حضرت هاجر دی ورکړله ورته ویل چې تا خو زه اوس پوه شم چې ته د ډېرې غټې مرتبې او ډېرې غټې درجې خاونده ښځه نو دا زما لور د ستا خدمتګاره به ستا خدمت به کوي بس دا مې تا ته وقف کړله نو چې کله دی بیرون راووتله بیبي ساره نو ابراهیم علیه السلام ته چې راغله ابراهیم علیه السلام ته ورته ویلې چې ګوره داسې لاس اچول نه شي ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې ټول شیان ما ولیدل الله عز وجل د داخل د اتاق چې کوم هغه تیر شوي دا ټول ابراهیم علیه السلام ته لکه دا موږ او تاسو اوس ټلویزیون کې ټول شیان ګورو دغسې الله عز وجل هلته درته دا شیان ټول بیرون وښودل چې څه واقعات تیر شوي هلته نو د هغې ځای نه وروسته دوی حرکت راوکړ 3 کسان شو اوس مخکې ابراهیم علیه السلام او بیبي ساره رضی الله عنها وه اوس ورسره بیبي هاجر هم یو ځای شو او دوی بیرته کنعان ته راغله کنعان ته چې راغله نو روایتو کې راځي چې د ابراهیم علیه السلام عمر په دې وخت کې تقریبا داسې د 15 شاوخوا کلونو او تر دې وخته هیڅ اولاد نه لرل همداسې فیصله سره شنډ او عقیم نو بیبي ساره رضی الله عنها ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې داسې به وکړو چې زما خو امکان دا دی چې اولاد مې نور نه کېږي نو چې نه کېږي داسې وکړه چې دا کومه جلۍ چې ما ته پاچا را بخلې ده زما خدمتګاره ده ته د دې سره نکاح وکړه او کیدای شي الله پاک اولاد درکړي دا د اولاد د موږ د کور رونق به شي او د موږ د کور تساتیري به شي او الله پاک به د موږ نسل چې کوم یو ستا دی دا به دوامداره پاتې شي نو بیبي ساره په خواهش باندې ابراهیم علیه السلام د بیبي هاجر سره واده وکړي نکاح ورسره وکړله او د دې نکاح نه وروسته بیا د بیبي هاجر اسماعیل علیه السلام په نس شولو نو چې کله د اسماعیل علیه السلام د پیدایښت وخت راغی نو په دې وخت کې د الله عز وجل دا پلان او منصوبه او دا پروګرام داسې و چې اسماعیل علیه السلام باید آینده پیغمبري په جزیرة العرب کې او د مکې په ښار کې نو ځکه د بیبي ساره په زړه کې دا واچول چې ته د ابراهیم علیه السلام خواهش وکړه چې دا د دې کور نه وباسي هسې پلان پروګرام همداسې و چې هلته به ځي خو هسې بیبي ساره دې ته پلمه او معنا شو نو هغې ورته وویل چې بس دا بیبي هاجر او دا زوی دواړه وباسه نو بیا د هغې نه وروسته الله پاک عز وجل جبرائیل علیه السلام راولېږلو او یو روایت کې دا هم راځي چې براق هم جبرائیل علیه السلام سره راغی او ابراهیم علیه السلام سره د بیبي هاجر او د اسماعیل علیه السلام چې کله پیدا شو نو د 3 وړه په براق باندې سواره شو حرکت یې وکړ یو روایت دا راځي چې کله په لاره کې دوی تله ځکه د کنعان او د مکې معظمې ترمنځ تقریبا 1500 کیلومتره فاصله ده نو دومره فاصله چې ولکده ده خو ډیره فاصله ده نو وایي چې کله ابراهیم علیه السلام په د براق باندې سور او د لارو نه تېرېدلو نو چې کوم ځای به شین کلی او شین ښار یا هغه به راغی نو جبرائیل علیه السلام ته به ورته ویل جان دا ځای نه دی هغه به ورته ویل چې نه وړاندې ځه بس هر ځای به چې شین راتلو ابراهیم علیه السلام به یو ځل د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړله چې دا ځای نه دی وایي چې نه دا نه دی داسې یو ځای ته ورسېدل چې د سترګو تر ښکاره پورې یعنی تر لیدلو پورې هلته هیڅ د ژوند هیڅ اثار موجود نه و هیڅ شی هم نه و او د شاوخوا ټولې غونډۍ او غرونه وو د دې په منځ کې جبرائیل علیه السلام امر وکړ چې بس دلته کېوځئ چې کله کېوته دا اوس چې بیت الله شریف دی او د دې سره هغه یو نال په شان باندې ځای دی چې حتیم یا حجر اسماعیل ورته وایي دلته یو ونه د کیکر هغه غټ غټ ازغي چې لري دا ونه دلته ولاړه وه اسماعیل علیه السلام بې هاجر یې د ونې لاندې ښکته کړه جبرائیل علیه السلام ورته چې بس دغه ځای دی دوی د اوستګنې ځای دی او دلته خو هېڅ هم نه وه بلکل د سترګو د ښکار په اندازه باندې دلته د ژوند اثار نه ښکارېدل نو دوی دواړه پرېښود ابراهیم علیه السلام د خپل بیبي او د خپل زوی دپاره
څه توخه غوندې څه اوبه او څه خرما دا شیان ځان سره راخیستي وو. نو هغه مشکیزې هغه کوم مشکونه چې هغه ورته پرېښو او نور ترې نه روان شو. نو ابراهیم علیه السلام ډېر زیات خفه شو، ډېر زیات چې داسې یو ځای کې خپل وړوکی تیخور ماشوم او خپله ښځه دا په داسې یو ځای کې پرېږدي چې هلته بالکل د سترګو تر ښکار او تر دیده پورې هلته د ژوند هېڅ اثار نشته. نو ډېر زیات خفه روان شو. بس د هغوی نه په اصطلاح سره هسې لکه خدای پاماني چې اخلي همداسې روان شو، هېڅ خبرې هم ورسره ونه کړه. نو دی چې کله روان شو بیبي هاجر پوښتنه ترنه وکړه چې مونږ چاته پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام د ډېر زیات خفګان په وجه باندې هېڅ جواب ورنه شو کړی. نو بس همداسې روان و. بیا ورپسې دا روانه شوه، بیا ترنه پوښتنه وکړه چې مونږ چاته پرېږدې دلته؟ هغه جواب ورنه کړ. درېیم ځل چې بیا ترنه پوښتنه وکړه چې ابراهیم علیه السلام مونږ چاته پرېږدې دلته؟ نو ابراهیم علیه السلام جواب ورنه شو کړی. نو دی ورته وویل چې آیا دا د الله عز وجل امر او حکم دی؟ هغه صرف دا سر دا شوخورل چې هو دا د الله په حکم دی. نو بیبي هاجر ورته چې بس صحیح دی چې الله عز وجل د دې فیصله کړې دی، حکم کړی دی کې څه حکمت شته او موږ انشاءالله نه ضایع کوي، ځکه د هغه د پلان مطابق موږ دلته راوستلی شوي. نو ابراهیم علیه السلام وایي چې لاړلو او یو غونډی شاته چې کله تیر شو او دا ښځه او دا زوی یې ترنه پناه شو، نو هلته کېناستلو او ډېر زیات دردونکي حالت باندې دعا وکړه. ربي انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ای الله ما خو خپل ذریت او خپل اولاد او خپل ښځه په داسې یو واده په داسې یو دره کې پرېښوه چې هغې کې هېڅ زندګۍ اثار نشته، او دا په دې خاطر باندې لیقیم الصلاة چې دلته د لمانځه هغه نظام قایم کی. یعنی دا هم صرف د دې په خاطر پرېښو چې دلته آینده کې تاسو رسالت ورکوئ او دا به د رسالت منطقه او ځای وي. نو ما ځکه په دې خپل زړه باندې د هغه کېښول او دا مې وکړه. یعنې په داسې ماشومتوب کې او بیا صرف یو زوی چې د الله پاک ورکړی و. وایي دا روایتو کې راځي تقریبا اتفاقي خبره دا ده چې ابراهیم علیه السلام عمر په دې وخت کې 80 کلونه و. په دې وخت کې صرف همدا یو اسماعیل علیه السلام د اولاد بل اولاد یې نه لرلو. نو په داسې وخت کې چاته الله پاک اولاد ورکي. نو ځکه ابراهیم علیه السلام بار بار وایي اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. الله پاک عز وجل په ابراهیم علیه السلام باندې ډېر امتحانونه وکړه او په هر امتحان کې هغه کامیاب راووتلو. نو دلته د اور ته واچولو، په هغې کې کامیاب شو. د وطن نه مهاجر شو، هغې کې کامیاب شو. دلته راغی، دلته د اولاد هغه شیرین اولاد چې په داسې عمر کې الله پاک یو سړي ته یو زوی ورکي او هغه داسې وضعیت ورغلي چې بالکل هلته د ژوند امکانات هېڅ نه وي. نو دې کې هم دی کامیاب شو او روان شو. بس لاړو دی کنعان ته. اسماعیل علیه السلام تیخور ماشوم او بیبي هاجر دا دوه په دوه پاتې شو بس، او هېڅ څوک هم نه. نو دا خوراک مراک اوبه او دا خرما چې څه وې دا ختمې شولې، او چې کله ختمې شوې طبیعي خبره دا ده چې د خوراک په نتیجه کې د ښځې په سینو کې او د ښځې په وجود کې شودې پیدا کېږي. نو چې کله خوراک هم ختم شو، اوبه هم ختمې شوې، نو د هاجر په هغه تیونو کې په سینو کې چې کوم شودې تولیدېدلې هغه خو نه کېدلې، ځکه موږ تاسو فزیالوژي وایي چې 200 لیتره وینه چې د سینو نه تېره شي نو بیا 1 لیتر شودې تولیدوي. 200 لیتره وینه باید د تیون نه تېره شي، دا سرکولیشن چې کوم دا وکړي د هغې نه وروسته 1 لیتر شودې ته نه پلاس راځي. نو دلته خو چې خوراک نه وي نو خوراک شودې خو د هغه نه راوځي. نو ځکه شودې په سینو کې ختمې شولې. نو اسماعیل علیه السلام ډېر زیات وږی او تږی شو، چغې شروع کړې، واویله یې شروع کړله، بس په ژړا یې شروع وکړله. په دغه دا اوس چې کوم د کعبې شریفې سره د حتیم دی، په دغه ځای کې په دې ځای کې د اسماعیل علیه السلام دغه ځای کې پروت و دلته. او بی هاجر یوه خوا بل خوا ته وکتل را وکتل، خو چې طاقت یې ونه شو، فکر یې وکړه چې اوس مې دا زوی مړ کېږي او د د مرګ حالت دی. نو راشه که نور هېڅ هم نه وي نو 2 کاره به وکړم. یو دا چې د غونډیو ته به وخېجم، کېدای شي د غونډیو په اطراف کې څوک داسې اثار ماثار معلوم شي، که څه اوبه څه خوراک شي. او دویمه به دا وي چې که دا زوی مې مړ کېږي نو کم از کم زنکدن حالت به ونه ګورم، ځکه زنکدن د خپل اولاد زنکدن کتل دا ډېر مشکل کاري. نو ویلې زه خو مړ کېږي کار څه کېږي، زه خو بیا په خپلو سترګو ونه ګورم. نو دې نظر یې منډه کړه صفا غونډۍ چې دا اوس حاجیان ورباندې ودرېږي، دې غونډۍ ته وختله، یوه خوا بل خوا ته یې وکتل، هېڅ اثار
نه ښکاره کېده. نو بس دې ځای نه منډه کړې د صفا طرف نه مخ په مروه غونډۍ باندې تقریبا 400 متره اندازه راځي. هلته چې ورسېدله په دې لاره کې چې د صفا او د مروه ترمنځ تلله داسې یو خړ غوندې و، داسې ژور ځای و. دې ځای کې به چې کله تله نو منډه به یې اخیستله. نو ځکه حاجي صاحبان چې هلته لاړ شي عمرې یا حج ته، هلته 2 دانې شنه ګروپونه لګېدلي دي. په هغې ځای کې نارینهو ته سنت طریقه دا ده چې هغې ځای کې به منډه کوي. نو هغه منډه دغه ده چې د هاجر هلته د دې خوړګي او دا خوړ چې و دا ژوره چې و په دې نه به منډه کوله. نو مروه ته چې لاړه د مروه په غونډۍ باندې ودرېدله، ویې کتل هېڅ اثار نه. بېرته د هغې ځای نه حرکت راوکړ، بیا راغی صفا غونډۍ ته. دلته وکتل چې شانو بیا لاړله، 20 ځلې لاړله دا د دریو ترمنځ. نو چې مروه په غونډۍ باندې 20 ځلې مروه غونډۍ ته ورسته، نو دلته ودرېدله. چې ودرېدله یوه خوا بل خوا یې وکتل چې څه اثار پیدا شي. یو اواز واورېدلو، چې اواز یې واورېدو غوږ ونیولو چې اواز د کوم ځای نه راځي، چې کوم ځای کې اسماعیل علیه السلام پروت و د دې طرف نه اواز راتلو. نو ویې ویل چې ګوره او اواز کوونکیا که څه خیر درکې خو ځان راوښیه. نو هسې څه اوازونه اوس پته نه لګي دا څه خبره ده. نو بس را روانه شو د اواز طرف ته. د اواز طرف ته چې را روان شو، ګوري چې اسماعیل علیه السلام دا اوس چې بیت الله شریف دی دلته نږدې په دې ځای کې د خپلې پښې داسې کلی او د دې پښو په منځ کې دلته چینه اوبه راخوټېدلې دي. نو دا اصلا جبریل علیه السلام الله عز وجل راولېږلو. هغه روایتو کې 2 خبرې راغلي. یو دا دی چې د خپله پونده ووهله، نو په هغې ځای کې اوبه راوخوټ کېدې. او دویمه دا دی چې د خپل وزر یې هلته ووهل، نو په هغې ځای کې اوبه را پیدا شوې. دا اوبه چې راوغړې دا چینه وه همداسې راخوټ کېدله، همداسې را جګېدله، پورته را روانه وه. دلته بې هاجر ورخطا شوله چې که چېرته دا اوبه داسې وخه بل خوا لاړ شي دا به ضایع شي. نو دستي شاوخوا شګې ورته راټولې کړې، زم ودرېږه. مطلب دا مطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام ترمذي رحمت الله علیه دا روایت را نقل کړی دی چې د اسماعیل په مور دی الله پاک رحم وکړي، که دې چینو اوبو ته دې زمزم نه وی ویلی چې ودرېږه، نو دې نه به یو لوی دریاب جوړ شوی چې ټول جزیرة العرب به دې خړوبولی. خو دا د دې د خولې نه چې کوم الفاظ وتلي الله پاک ته دونه منظور و چې هغه همدغه شی وکړي. همداسې زمزم دی، اوس د اوبو د زمزم را خوټ کېږي، حرکت نه کوي، په همغه ځای باندې خوټ کېږي. او دا هغه خبره وه چې هاجر د اوبو ته کړې چې زمزم ودرېږي. نو همغه نوم یې تر اوسه پورې د زمزم اوبو پاتې شوله. نو دا اوبه کې الله پاک څه صفات ښه دي. امام ترمذي، امام احمد حنبل، امام مسلم د ټولو دا روایت راخستی دی چې د ابي زمزم اوبو کې یو خاصیت دی، په هر نیت او په هر اراده چې دا وڅښلی شي هغه اراده پوره کوي. که څوک د خوراک په نیت وڅښي نو بس الله پاک لوږه ختموي، که څوک د تندې دپاره وڅښي نو تندې ختموي، که څوک د مرض په نیت وڅښي چې دا مرض ښه کېږي نو دا به مرض ښه شي، او که چېرته څوک د نورو روحاني او معنوي هغه دپاره وڅښي هغه هم پوره کېږي. د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه یو روایت دا دی چې کله به هغه ابي زمزم وڅښل نو د څښلو نه به وروسته بیا دا دعا کوله ربي زدني علما. نو ښه خبره دا ده چې کله ابي زمزم سړی څکي نو ښه دعا وکړي چې وایي چې الله زما علم هم زیات کړي، زما عمل هم زیات کړي، زما اخلاص هم زیات کړي چې دا هر څه مې پوره شي. نو ابي زمزم امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح مسلم کې یو روایت را نقل کړی دی چې دا حضرت ابو ذر غفاری چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په اولو کلونو کې مکې معظمې ته راغی، نو په مکه کې 1 میاشت تقریبا د تېره کړه هلته د دې په خاطر باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشي. چا نه پوښتنه هم نشوه کولی ډاره چې اوس که پوښتنه وکړي هغه به دښمني بس کار به خراب شي، هغه زه به هدف ته ونه رسېږم. نو ویل چې د 1 میاشت چې ده په دې هغه کې تېره کړه مکه معظمه کې، نو صرف همدا اوبه ابي زمزم اوبه به یې څښلې، نور به څښه نه وو. په هغه آخر وخت کې که تاسو کېدای شي دا اورېدلي چې حضرت علي کرم الله وجهه سره مخامخ شو، نو 3 شپې بیا هغه کور ته بوتل، بیا بالاخره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو. خو د حضرت علي سره د ملاقات نه مخکې حضرت ابو ذر غفاری رضی الله 1 میاشت امام مسلم د روایت په اساس باندې هلته تېره کړې او صرف ابي زمزم به خوړل او څښل. د حضرت ام ایمن د حضرت اسامه بن زید رضی الله د مور ام ایمن نومیږي، د هغې نه روایت دی چې دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پالون کې و، مور چې وفات شو نو همدې به پالنه ورکوله. نو هغه د هغې نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وړوکی و هلک و نو په هغې وخت کې به دی کله سهار به چې راپورته شو نو بس منډه به یې کړه لاړ ته، او هلته به ابي زمزم وڅښل. چې ابي زمزم به وڅښل بیا به ټوله ورځ هېڅ خوراک نه خوړلو، نو په دې به یې ابسیله کوله. نو دا د امراضو شفا ده، حتی په دې باندې
خطرناک ترین امراض چې کوم لکه سرطان غوندې د دې تداوی په دې باندې کېږي که سړی په دې نیت اوس کې چې دا تداوي ده. نو دې ابي زمزم نه به اسماعیل علیه السلام او بی هاجر استفاده کوله. یو وخت کې د بني جرهم یو قبیله و چې دا اصلا د یمن اوسیدونکو او خالص عربان وو. دوی د تجارتي قافلې به د یمن نه تللې شام ته او د شام نه به راتللې یمن ته. نو دوی په همدا د مکې معظمې کوم عرب چې په دې باندې لاره وه. نو دا کاروان چې تېرېدلو نو طبیعي خبره دا ده چې اوس په جزیرة العرب کې په سعودي کې په دې ځایونو کې د اوبو مشکل شته. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې 2000 کاله مخکې به څه حال و. 2000 کاله خو د عیسی علیه السلام وتلي، 2000 کاله د ابراهیم علیه السلام، نو 4000 کاله به مخکې د اوبو څه حال و، نو اوبو مشکلاتو. نو کله چې دا د بني جرهم د قافله را روانه وه دې ځای ته چې کله را نږدې شو نو په هوا کې مرغان ولیده چې مرغان داسې تاویږي راتاویږي. نو دا د هغوی خلکو تجربه وه چې کوم ځای کې اوبه یې په هغې ځای کې په سر باندې مرغان تاویږي راتاویږي. نو دوی ویل چې دلته خو د اوبو اثار مونږ هېڅ نه دي هغه کړي، دا څنګه مرغان تاویږي. نو چې 2 کسانو ته وظیفه ورکړه چې تاسو لاړ شئ د غونډیو منځ ته لاړ شئ، خامخا دلته دا مرغان چې ګرځي تاسو وګورئ کېدای شي دلته د اوبو څه اثار یې کوي، خو دا خو ډېره غټه خبره شي. د مونږ یو پړاو به دلته شي دې ځای کې به دا د اوبو نه مونږ استفاده کوو. نو بس کسان چې کله راغله چې دې ځای ته راورسته دا کوم ځای کې چې بیت الله شریف اوس دی چې ګوري یو ښځه ناسته ده. نو دویم اول ویرېدل چې دا داسې پیری څه بله بلا به وي چې دلته یوازې په یوازې ناسته، ځکه دلته اثار د زندګۍ په دې ساحه کې بالکل ونه. نو ښځه دلته څه بلا غواړي چې دلته په دې ځای کې کښېني. نو دا خلک غلي 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 ورغله چې ګوري چې ښځه ته رښتیا هم انسانه ده او ناسته ده او ماشوم هم په غېږ کې دی. نو پوښتنه یې وکړله چې څه خبره ده. هغه ته چې بس نور خبره نشته، بس دغه ځای د مونږ دی او مونږ دا اوبه دا چینه مونږ ته راغه شوې ده، دا زمونږ چینه ده. نو هغې ورته ویلې چې مونږ خو دلته کاروان دی او دا کاروان هم غواړي چې دلته راشي. صحیح ده، راځي چې دلته څه خبره نشته، خو مونږ شرط لرو. هغه شرط دا دی چې د اوبو سره به تاسو کار نه، دا اوبه زمونږ دي او د دې اوبو اختیار به زمونږ سره که مونږ درکولې صحیح ده، که تاسو بیا په زور هغه بالکل دا منظوره ده. نو ټول کاروان راغی همدغه ځای کې واړول په دې شاوخوا کې ځان ته. هغه وخت کې خیمې یا څپرګي دا شیان یې ودرول او خپله بي هاجر هم دغه حتیم چې اوس دی دې ته اصل نوم یې د دې هجر اسماعیل دی. دې ځای کې بي هاجر یو وړوکی څپرګی داسې دی، خاښونو د ونو د خاښونو د شاخونو نه داسې یو څپرګی غوندې جوړ کړی سوری ورته، دې لاندې به اسماعیل علیه السلام بي هاجر ناست و، دلته به اوسېدل. نو دې ته هجر اسماعیل ځکه وایي چې دا د اسماعیل علیه السلام د اوسېدلو ځای و. بیت الله شریف خو نه و هغې وخت، خو خالي داسې وړکی غوندې ټوپګی و د خاورو غونډۍ وه. نو دلته ځای په ځای شو. بس اسماعیل علیه السلام مور دواړه و، دا بني جرهم خلک هم راغله شاوخوا یې واړول. نو هغوی به بیا دوی ته خوراک ورکولو، خوراک لکه غذا مزا، دوی به دا اوبه ورکولې. نو دا د دوی لکه یو تبادله شوه، هغوی به خوراک دوی ته ورکولو، دوی به اوبه مقابل کې ورکولې. نو بس زندګي همدلته روانه وه. روایتو کې راځي چې کله اسماعیل علیه السلام د 12 یا 14 کلونو شو نو ابراهیم علیه السلام راغی او دا قصه په قرآن عظیم شان کې مشته او صحیح البخاري کې راغلی ده چې کله ابراهیم علیه السلام دلته راغی دا هغه وختو چې الله عزوجل ابراهیم علیه السلام ته په خوب کې څو ځلې دا اشارتن هغه وکړه چې ته به خپل زوی قرباني کوي. نو هغه خو په کنعان کې اوسېدلو، د هغې ځای نه راغی مکې معظمې ته او دلته اسماعیل علیه السلام ته وویلې چې داسې زه تا په خوب کې ګورم چې زه تا ذبح کوم. نو داسې معلومیږي چې دا د قربانۍ حکم ماته شوی، ځکه د انبیا علیه السلام خوب چې کوم یو دی دا د یو وحی یو قسم دی، یو ډول دی. نو اسماعیل علیه السلام ورته چې بالکل چې الله پاک تا ته حکم کړی زه بالکل حاضر یم، هېڅ مشکل پکې نشته، بس خبره عملي کړه. نو بس وایي چې ابراهیم علیه السلام ځان سره چاړه واخیستله او یو پړی هم ځان سره واخیستله او وایي مور ته ورته ویلې چې دا زوی مې زه چکر ته بیامه. نو سترګې ورتورې که جامې ورواغونده، جامې پاکې ورواغوستې، غسل پې وکړې او سترګې ورتورې کړې به ځان سره روان کړې. وایي چې دا کومه مینا چې اوس کوم یو دی دې ځای ته چې کله ورسېده نو شیطان راغی. ابلیس د انسان په شکل کې ابراهیم علیه السلام ته ورته وی چې تاسو چیرې ځئ؟ موږ بس چکر وهو. وایي چې چکر مکر نشته، ته خو زوی حلالوې. نو هغه ورته چې خدای دې غر کړه، نو خپل زوی څوک حلالوي؟ وایي چې نه دا ستا خبره نه ده، دا د الله په حکم دی، تا ته حکم شوی دی چې خپل زوی به حلالوي. نو چې د الله په حکم شوی نو تا ته نو څه؟ بس ورته وایي چې خبیثه تخته بس وایي ځغلوه.
وروسته بیا راتاو شو، لږ وخت چې تیر شو څو وخت، نو اسماعیل علیه السلام ته ورته وایي چې اسماعیل چیرې ځئ؟ وایي زه خو د پلار سره چکر ته ځم. چې چکر مکر نشته او هلته دې بیا یې حلالوي دي. هغه ورته وایي چې تا خدای دې غرق، څوک خپل زوی حلالي؟ خپل پلار یو زوی زه یم او یو زوی څوک حلالي؟ هغه ورته وایي چې دا خبره نه ده، د خبره نه ده، دا د الله پاک عزوجل حکم دی د ته چې دا خپل زوی حلال کړي. وایي چې د الله پاک حکم دی، نو ستا پکې څه؟ د غرق خبیثه وتښته. بس په منډه کې هغې ځای نه راغی. هغې ځای نه روایتو کې راځي چې راغو بي هاجر ته، هغه دې ورته وایي چې زوی او خاوند دې څه شو؟ هغه چا چې په چکر وتلی وي، چکر نشته، زوی دې حلالوي. هغه ورته تا داسې اورېدلي دي چې په داسې عمر کې الله پاک چاته اولاد ورکړي، یو اولاد دي او هغه حلالوي؟ وایي چې نه، دا دې د خبره نه ده، دا خو د الله په حکم دی. وایي چې د الله په حکم دی، نو ستا خبیثه پکې څه دي؟ وتښته. بس پسې وایي خسته. نو کله چې هغه ځای ته چې کوم ځای کې وس قرباني کېږي، په مینا کې مذبح ورته ویل کېږي، دلته چې کله ورسېده نو په دې ځای کې اسماعیل علیه السلام خپل پلار ته ویل، ابراهیم علیه السلام، چې پلاره زه خو ستا یو زوی یم او زه په دې پوهېږم چې در باندې ګران یم او دا ډېره سخته مشکله خبره ده چې ته ما حلال کړي. نو ته یو کار وکړه، هغه دا چې یو خو دا چاړه چې کومه تا راوځي دا خط تېره کړه چې په دا یو خرب کې بس ما مریغ وڅښي چې بیا ضرورت نه وي. او دویمه خبره دا ده چې زما لاسونه او پښې کلک وتړه چې لغته کې ونه وهم چې تا ته دا خبره مشکله شي. او دریم دا چې ما سرچپه واچو، پړ مخ واچو چې دا ما سترګې ستا په سترګو ونه لګېږي، ځکه که مخ مې دې ولیدلو بیا به حلالول مشکل وي ماته. او بل یو روایت کې راځي چې اسماعیل علیه السلام ورته وایي چې خیر دا زما کمیس وباسه او دا کمیس مې مور ته ویسه، هغه به مور سره به دا زما یو یادګار پروت دی. نو دا کارونه ابراهیم علیه السلام وکړه. کمیس یې ترې نه وایستو، لاسونه پښې کلکې پرې وتړلې، سرچپه یې واچول او چاړه یې خط تېره کړه سمه او بس راغی او بس چاړه یې هغه کړه او په دې مری ورته کېښودله په دې هغه باندې غاړه باندې چې اوس یې حلالوي. چې کله یو ځل راکش کړه نو چاړې ته الله پاک امر کړی چې خوراک به نه کوي. بس ونه شو، بیا ډېر زیات هغه شو چې دا څنګه نه کوي. بیا دویم ځلي بیا چاړه راواخته، خط تېزه په دې غاړه باندې ورته راکش کړه، خو کار یې ونه کړ. دریم ځلې بیا چاړه راواخیستله، ښه په زور یې دا پیره په دې مرۍ ورته راکش کړه، خو کار یې ونه کړ. چې کار یې ونه کړ نو بس الله عز وجل ورته وکړي چې بس د ستا قرباني قبوله شوله. موږ صرف ستا امتحان کول غوښتل، د ستا د زوی حلالول زموږ مطلب نه و، بلکې صرف د تا امتحان و. ځکه هلته قرآن عظیم شان کې مخکې هم د آیت و چې وإذ ابتلى إبراهیم ربه بکلمات فأتمهن. په څو خبرو باندې ابراهیم علیه السلام الله پاک امتحان کې، په دې امتحان کې د کامیاب وروته. نو دلته هم د کامیاب وته. نو بیا وایي چې د جنت نه یو برګ غټ ښکرونه و دا راغی او د خوا کې ودرېدلو او جبرائیل علیه السلام راغی ورته وایي چې د اسماعیل په ځای به دغه ذبح کې یو پسه چې کوم یو د جنت نه الله عز وجل را لېږلی او هغه ذبح کې. په روایتو کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ځوانۍ پورې چې هغه بیت الله شریف روغ و بیا وران کې په 15 کلنۍ پورې تر دغه وخته پورې د ابراهیم علیه السلام د پسه سر چې و دا د کعبې د دیوال په سر باندې ایښودل شوی و. روایتو کې راځي دا خبره راغلې ده چې هغه د پسه سر دلته موجود و. نو دا پسه حلال شو او د اسماعیل علیه السلام قرباني الله پاک عز وجل قبوله کړه او د ذبیح الله په نامه باندې مشهور شو. دې نه وروسته چې کله دا مسله ختمه شوه نو اسماعیل علیه السلام د مور سره پاتې شو، ابراهیم علیه السلام بیرته واپس لاړ، ځکه د هغه مرکز د نبوت چې کوم یو دا کنعان و، کنعان چې دا اوس فلسطین ورته وایي، دې ځای کې الخلیل کوم منطقه چې حبرون نومیږي په دې ځای کې د مرکز و. نو اسماعیل علیه السلام دلته پاتې شو. په روایتو کې راځي چې کله اسماعیل علیه السلام عمر 15 کلونو ته ورسېدلو نو بیبي هاجر وفات شو. چې کله وفات شو نو د هلته هغه تجهیز و تکفین و دا شیان وکړه او د ښخه کړه. نو بس راغی د خپل هغه بستره چې څه لرل د بس نچک کړه، بس راتاو کړه، خلکو ته ورته خدای په امان زه بس پلار کور ته ځم، دلته څه کوم، یو مور مې راسره او مور مې وفات شو، نو زه دلته څه بلا غواړم. خلک ورته راټول شو، ځکه مخکې موږ په اولین درس کې د انبیاء علیه السلام صفات بیان کړي چې انبیاء علیه السلام خيار المخيرین د ټول بشریت انسانیت کې چې څومره بهترین خلق و هغه انبیاء علیه السلام و. نو ځکه د خو پیغمبر او نبی و، په دې خاطر د اخلاق د عادات د کریکټر او د سیرت دغه چې خلک بخي په اشوقان نو ورته چې تلای ملای نشي تک را تک نشته به زمدا دي زیاده
دلته به اوسېږي. دې په خاطر چې اوس د مور نشته چې ته ورسره اوسېږي یوازې، نو موږ به تا ته د خپل کورونو کې واده وکړو، نو بس بیا به دوه شي بیرته د مور واز په فیصله سره دلته درته پیدا شي، نو تاسو دواړه بیا سره جوړه اوسېږئ. نو جدا بنت سعد په نامه یو جلۍ وه په دې قوم کې، د سعد لور وه، دی ورته په واده کړه او په نکاح کړه، نو دلته اوسېدل. څه وخت چې تېر شولو، ابراهیم علیه السلام بیا راغی د خپل ښځې او د خپل زوی. خبر نه و چې بیبي هاجر وفات شوې ده. چې کله راغی نو اسماعیل علیه السلام په دې وخت کې نه و په کور کې او بیرون وتلی و د ښکار کولو دپاره. نو ابراهیم علیه السلام راغی د کور ته د ښځې چې اسماعیل چیرې دی؟ چې اسماعیل خو داسې ښکار ته لاړ دی او بیرون وتلی دی. چې څه وخت راځي؟ ماښام مازدیګر شاوخوا ته بېرته راورپس کېږي. نو د ښځې نه پوښتنه وکړه د جدا نه بنت سعد چې زندګیم څنګه ده او ګزارم څنګه ده؟ نو هغې ورته شکایت وکړه چې بیخي غر کې بس تباه هېڅ شی هم نشته. نو رښتیا په هغې ځای کې خو هغه مشکلات و، خو د نبوت د خاندان سره دا شکایت نه ښایېدلو. ابراهیم علیه السلام په دې خبره خفه شو چې د یو پیغمبر او د نبي ښځه چې داسې شکایتونه کوي، نو دوی ګزاره سره نه کېږي. نو بس ښځې ته ورته ویلې چې زه خو ځم واپس، خو که اسماعیل راغی نو بیا ما سلام ورته وایه او د سلام نه وروسته ورته وایه چې دا د خپل دروازې چوکاټ دې بدل کړه. بس ابراهیم علیه السلام لاړو. ابراهیم علیه السلام چې لاړو، مازدیګر شاوخوا چې اسماعیل علیه السلام راغی، انبیا علیه السلام ته الله پاک داسې یو علم ورکړی، داسې یو هغه ورکړی چې په ډېرو شیانو پوهېږي چې نور انسانان پرې نه پوهېږي. الله پاک نو چې راغی داسې محسوسه کړه چې دلته څوک راغلی دی. نو پوښتنه وکړه چې څوک خو راغلی نه و، چې داسې یو سړی راغلی، ډېر ښایسته ګلالی سړی و راغی، ستا پوښتنه یې وکړله او ځان یې معرفي راته نه کړه چې زه څوک یم. اوس صرف ستا پوښتنه وکړه. ما ورته ویل چې هغه خو لاړ دی، هغه ته ښکار پسې وتلی دی او کور کې نشته. نو څه یې درته وویلې؟ بیا راته وویلې چې اسماعیل ته زما سلام وایه او د سلام نه وروسته ورته ووایه چې د دروازې چوکاټ دې بدل کړه. نو هغه پوه شو چې دې چوکاټ نه مطلب څه دی. نو هغه ورته وویل چې څه دې ورته ویلي دي، ولې دا خبره درته کړې ده چې چوکاټ بدل کړه؟ ویلې ما خو څه نه دي ورته ویل. نه څه دي ویلي؟ ویل هغه پوښتنه رانه وکړه چې ګزاره هم څنګه دی؟ ما ورته چې ګزاره هم ډېره خرابه ده، بیخي غرق و برق. بس وایي چې کار خو دې خراب کړی دی، نو بس ځه نور ته کور ته، نور زما په کار نه یې، ما دې خوا نه ته ازاده شوې. بس دا لاړل خپل کور ته، خپل پلار ته. د دې نه وروسته دا خلک راټول شو. د دې قوم بني جرهم د قوم یو سردار و، مزاز بن عمر نومېدلو. نو دا د دې قوم سردار و، د خپل لور سیده نومېدله. د سیده یې اسماعیل علیه السلام ته په نکاح کړه، نو واده وکړي او الله پاک د همدغه سیده بنت مزاز بن عمر د ده نه الله پاک عز وجل اسماعیل علیه السلام ته 11 اولادونه زامن ورکړل، یوه لور ورکړله. نو بیا د بخاري حدیث دا دی، دا واقعیت چې زه دا کوم وایم دا ټول په قرآن عظیم شان کې سره راغلي او څه په بخاري هغه کې راغلي، صحیح بخاري کې. نو وایي چې دویم ځل بیا ابراهیم علیه السلام راغی، څه وخت کلونه بعد، کېدای شي داسې اندازتاً معلومیږي چې د اسماعیل علیه السلام عمر په دې وخت کې د 22 کلونو به و داسې چې ابراهیم علیه السلام بیا راغی د پوښتنې دپاره د اولاد. نو چې کله دلته راغی نو په دا ښځه په کور کې وه، خو ښځه بدله وه ځکه خو فرمایش ورکړه چې لرې کړه. نو دا چې راغله چې کله څنګه راورسېدلو، بس دا ښځه ورته راجیګه شوله او بس دستي اوبه او هغه ویلې چې پښې ورته ومینځلې، هغه یې ورته ومینځله او دستي ورته کور کې څه د ښکار څه غوښه مخه وه، هغه یې کباب شوي هغه یې ورته راوړل او ډېر عذر یې ورته وکړې چې راښکته شه او کې اوس دلته موږ سره مېلمه شه او ځان یې معرفي نه کوي ابراهیم علیه السلام زه څوک یم. بیا ورته ویلې چې اسماعیل خو اوس کور کې نشته. نو دې ښځې ته ورته ویل چې اسماعیل ته زما سلام وایه او د سلام نه بعد ورته ویل چې د کور د دروازه دې کلکه چوکټ کلک وساته. نو ابراهیم علیه السلام واپس لاړل. مازدیګر شاوخوا چې اسماعیل علیه السلام کله کور ته راغی نو محسوس یې کړه چې څوک راغلی دی، ځکه موږ ویل چې د انبیا علیه السلام علم دا د نور انسانانو د علم نه ډېر زیات اوچت دی او ډېر پورته دی، ډېر وسیع علم وي. نو پوه شو دلته څوک راغلی. نو ښځې نه پوښتنه وکړه چې څوک خو نه و راغلی، داسې یو ګلالی سړی ښایسته ښکلی سړی راغلی او ستا پوښتنه وکړه. ما ورته چې خو ښکار ته لاړې دلته نشته دی. نو بیا ما ورته خوراک مراک دا شیان هم هغه کړه او ست مې ډېر ورته وکړه چې پاتې شوی، چې نه پاتې کېدلو پروګرام مې نشته او زه واپس ځم، خو اسماعیل ته زما سلام وایه او د سلام نه بعد ورته وایه چې د خپل دروازې درشایي او چوکټ د کلک وساته. نو بیا پوه شو چې بس دا ساتل کېږي. نو ابراهیم علیه السلام واپس لاړو. بیا پنځم ځل دی، دا هم د بخاري حدیث دی
او قرآن عظیم شان کې به دې څه راغلي دي چې الله عز وجل ابراهیم علیه السلام ته امر وکړ چې ته لاړ شه بیت الله شریف چې کوم یو دی دا جوړ کړه. نو ابراهیم علیه السلام راغی. په دې وخت کې د اسماعیل علیه السلام عمر چې و 40 کاله و 13 کاله وخی 13 کالونو ته چې رسېدلی و اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام راغی. چې کله راغی نو په دې ورځ باندې قسمتا دا څو ځلې راغی دی ونه لیدل. نو دا ځل چې راغی اسماعیل علیه السلام په کور کې موجود و. چې کله په کور کې موجود و نو بس راغی او دواړو غاړه په غاړه شو سره ویلې داسې مینه او محبت یې وکړه لکه ډېر زیات اندازتن. نو بیا سره کېناسته چې سره کېناسته هغه فیصله سره پوښتنې وکړه. نو بیا اسماعیل علیه السلام ورته وویل چې ابراهیم علیه السلام چې اسماعیله الله عز وجل ما ته امر کړی دی چې په دې ځای کې به یو اتاق یو کوټه یو بیت الله جوړو. نو هغه ورته چې بالکل صحیح بس ته امر کوه که نه څه وکړو. نو په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام راغی. جبرائیل علیه السلام راغی او د بیت الله شریف هغه بنیادونه چې کوم یو هغه جبرائیل علیه السلام ورته وښودل چې دغه دی. نو 20 متره طول و اوږدوالی 20 متره او څه باندې 12 متره شاوخوا ته څه سانتي لاندې باندې 12 متره دې عرض و. نو 20 په 12 کې دا بنیاد جبرائیل علیه السلام ورته په نښه کې او بیا د هغې نه وروسته ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړو کار شروع کړي. نو ابراهیم علیه السلام به د استاذ په حیث باندې ګلکاري کوله او تیږې به یې لګولې هغه به یې لګوله. اسماعیل علیه السلام به ورته خټه او دا شیان برابرول او د بیت الله شریف بنیاد یې را شروع کړي. چې کله د یو متر 10 سانتي شاوخوا حجر اسود دې ځای ته چې راورسېده خو نوښت دی. نو دلته چې راورسېده ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته وویل چې اسماعیل لاړ شه داسې یو تیږه را پیدا کړه چې هغه کونج لري نوښتداره وي. نو اسماعیل علیه السلام په دې تیږه کې ګرځي راګرځي چې داسې یو تیږه پیدا کړي لکه د خښتې په شان باندې چې هغه ولري کونج ولري. نو په دې پسې ګرځي او تیږه را پیدا کړه چې راوړه چې ګوري چې دلته هماغه ځای کې یو تیږه یو یاقوت نصب شوی دی. نو امام احمد حنبل رحمه الله په خپل مسند احمد کې دا حدیث را نقل کړی دی چې دا خپل حجر اسود او مقام ابراهیم دا د جنت 2 یاقوت و او دا د جنت نه الله پاک د دې ځای دپاره راویستل. او چې کله د جنت نه راووته نو دا مخکې لکه د لمر په شان به داسې ځل کېدل دا دواړه. خو چې کله د جنت نه راووته نو بس بې عادي غوندې سپین و. نو هغه جبریل علیه السلام د حجر اسود راوړو او په همدغه ځای کې چې دا اوس حجر اسود نصب دی په همدې ځای کې ابراهیم علیه السلام دا نصب کې. نو اسماعیل علیه السلام چې راغی چې ګوري چې شی نه بس ابراهیم علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا چا راوړو؟ وایي دا هغه چا راوړو چې ما تا ته احتیاج نه لري. نو بیا د بیت الله شریف جوړ کړه. بیت الله شریف مونږ ویلې چې 20 متره د دې اوږدوالی و او 12 متره د دې عرض او سور و او 9 لاسه دا ګز چې ورته ویل کېږي دا 9 لاسه د دې اوچتوالی و او 2 دروازې لرلې. د یوه دروازه باندې سړی ننوتو او په بله دروازه باندې وتلو. او دا د اتاق د بیت الله شریف دا صحن چې کوم یو دی غولی چې موږ تاسو ورته وایي دا غولی او صحن د ځمکې سره برابر چت یې نه لرلو بالکل همداسې ساده غوندې. هغه د انشاءالله شکل کې تاسو به وګورئ چې د بیت الله شریف هغه کوم یو چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی د هغې شیما به تاسو وګورئ سړي ته معلومیږي چې په څه شکل جوړ شوی. نو ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله شریف په جوړولو که خیال مې قرآن عظیم شان کې سوره البقره کې اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام دواړو به الله پاک ته دعا کولې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ای الله دې موږ نه دغه حکم چې تا موږ ته کړی دا خو عبادت دی ځکه اصل عبادت دی الله په حکم منل دي. نو دا رانه قبول کړې ته سمیع علیم ذات دی. نو دا دعاګانې به یې کولې چې کله بیت الله شریف مکمل شو خلاص شو نو ابراهیم علیه السلام الله پاک ته عرض وکړي چې الله هغه ستا حکم مونږ په ځای کې بیت الله شریف خو مونږ جوړ کړي اوس څه وکړو؟ نو هغه ورته ویلې چې ته داسې وکړه د جبل ابو قبیس باندې پورته شه او آواز وکړه د خلکو ته چې د دې بیت الله شریف طواف او زیارت ته او مناسکو ته راشي. ابراهیم علیه السلام ورته ویل چې زه آواز وکړم خو دغه اسماعیل او دا خلک به واوري نور خلک به نه اوري. ویل چې آواز کول ستا وظیفه ده او رسول زما وظیفه ده. نو وایي چې ابراهیم علیه السلام جبل ابو قبیس دا و چې قصر ملکوتی چې کوم یو د صفا مروه غونډۍ په خوا کې دی دغه دی ته جبل ابو قبیس وایي. په دې باندې پورته شو دلته خلکو ته آواز وکړي چې یا ایها الناس ای خلکو د بیت عتیق پخواني کور
چې باید د خاص تاریخ دی د بیت الله شریف د طواف او د مناسک او د زیارت ته راشئ. الله عزوجل دا اواز په خپل قدرت او په خپل حکمت باندې د قیامت تر وخته پورې څومره انسانان پیدا کیږي د ټول ارواح ته دا ورستو. او کوم کسانو چې دې ته لبیک ویلې هغه ته الله په حج او عمره نصیب کړي، او چا چې لبیک نه دی ویلې بس ګرځي به خلاص. نو حدیث کې راځي، روایتو کې راځي چې د ټولو نه اول لبیک د یمن خلکو ورته ویلې چې کله د اواز ورسېدو هغوی ټولو لبیک، ټول خو نه چې کوم یو حج الله پاک نصیب کړي نو هغوی د اواز ته لبیک ویلې چې موږ درځو. د دې نه وروسته بیا خلک را شروع شو، بیا جبریل علیه السلام راغی د حج کوم مناسک چې و د حج فرایض او واجبات او طریقه چې کوم یو دا جبریل علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته وښودله او بیا دواړو په ګډه باندې د دې ځنه حج وکړ. او چې کله حج مناسک او مناسب خلاص شو نبی ابراهیم علیه السلام بیرته واپس لاړو کنعان ته، ځکه د هغه مرکز چې و د کنعان ښار. د دې نه مخکې اسماعیل علیه السلام چې کله په مکه کې لا وړوکی و 14 کلن نو الله عزوجل ابراهیم علیه السلام ته بل زوی ورکړ چې د هغه نوم اسحاق علیه السلام و. د اسماعیل علیه السلام په 14 کلنۍ کې اسحاق علیه السلام پیدا شو. اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام نه 14 کاله اوچت، هغوی عمل ته په کنعان کې اوسېدل هغه ځای کې، او دلته نه دلته اسماعیل علیه السلام اوسېدلو. نو اسماعیل علیه السلام چې کله ابراهیم علیه السلام واپس لاړو نو اسماعیل علیه السلام په 13 کلونو عمر و. دی چې کله 40 ته ورسېدو، مخکې درس کې موږ دا خبره کړې وه چې عام هغه دا د قانون د انبیا علیه السلام په حساب چې هغوی اکثریتو ته بلکې زیاتو ته نبوت په 40 کلنۍ کې ورکړی شوی دی. نو چې کله اسماعیل علیه السلام هم 40 کلونو ته عمر ورسېدو نو الله عزوجل بیا نبوت او پیغمبري ورکړه. مخکې خو دی په فطري لحاظ باندې په لحاظ باندې دی پیغمبر و، رشد ورسره و، علم ورسره و، ډېر شیانو باندې پوهېدلو، خو نبوت او وحی چې کوم دا په 40 کلنۍ کې دته شروع شو او دا من حیث پیغمبر شو. نو دلته چې کوم خلک اوسېدل په دې مکه کې په هغې وخت کې 2 قومونه اوسېدل، یو خپل اسماعیل علیه السلام د اولادو، بل عمالقه په نامه باندې یو قبیله او قوم اوسېدلو، او بل بني جرهم، دا 3 قبیلې اوسېدلې. نو اسماعیل علیه السلام د دغه قبایلو او د خپل و د 2 قبایلو عمالقه او د بني جرهم د قبایلو لپاره د پیغمبر و. او دا اسماعیل علیه السلام ته خپل مستقل کتاب یا مستقل صحائف نه دي ورکړی شوي، هماغه د ابراهیم علیه السلام کومې صحیفې چې وې او کوم احکام چې هغه ته ورکړی شوي وو هماغه احکام د اسماعیل علیه السلام. دا هر پیغمبر ته چې کوم یو دی دته کتاب نه دی ورکړی شوی، کتابونه خاصو انبیا علیه السلام ته ورکړي او صحیفې دا نور پیغمبران دي هماغه کتابونه بیا مطابقت کوي. صرف هر پیغمبر ته الله پاک وحی را لیږي، هغه ته د شریعت احکام را لیږي، خو کتاب عام نه وي، ځکه کتاب څو صحیفې آدم علیه السلام ته ورکړل شوي دي، پر نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، دغسې موسی علیه السلام ته تورات دی، داود علیه السلام ته زبور دی، انجیل عیسی علیه السلام ته، رسول الله السلام ته قرآن عظیم شان دی. څه صحایف راغلي او څه کتابونه راغلي، د کتابونو تعداد 4 او د صحایفو تعداد په سوونو باندې دی، ډېرې راغلي، خو وحی ټول انبیا علیه السلام ته کېدله. د شریعت احکام چې کوم به لازم و هغه د دې وحی هغه مختلف شکلونه او ډولونه چې په هغې شکلونه به انبیا علیه السلام ته باقاعده هر وخت وحی کېدله او د هغوی رهنمایي به کېدله. نو اسماعیل علیه السلام د خپل پروګرام شروع کړ، د خلکو ته د توحید او د وحدانیت دین چې کوم یو دی ورته شروع کړ او د خلکو د باقاعده هغه کولو. نو د ابراهیم علیه السلام عمر چې کوم یو دی په روایتو کې راځي 115 کلونو باندې. مخکې موږ دا خبره کړې وه چې ابراهیم علیه السلام په 2160 قبل میلاد کې پیدا شو او عمر 115 کاله په کنعان کې دی وفات شو، او په کنعان کې په الخلیل کې الته خاورو ته وسپارل شو. دا اوس هم زیارت مبارک عمل ته الخلیل حبرون کې دی. او اسماعیل علیه السلام چې کوم یو دی په دې مکه معظمه کې اوسېدلو، الله عزوجل دته 11 زامن ورکړه، او په دې 11 زامنو کې مشر زوی چې کوم یو قیدار، قاب یې دال الف ر قیدار، او دویم زوی چې نابت نومېدلو. دغه دوه زامن مشهور دي، نور هم زامن 11. یو یې لور وه بشامت، ځنې کتابونو نوم راخستی دی چې لور نوم یې بشامت و د اسماعیل علیه السلام. د خپل وراره ته ورکړله. وراره د اسحاق علیه السلام 2 زامن وو، یو یعقوب علیه السلام چې د یوسف علیه السلام پلار و د الله پاک پیغمبر، او یو عیس یا عیسو
دواړه نمونه کتابونو کې راغلي. عیسو د بل د اسحاق علیه السلام زوی و، د یعقوب علیه السلام ورور. نو اسماعیل علیه السلام د خپل لور بشامت چې کوم یو کتابونو نوم راخسته د خپل وراره عیسو یا عیس ته ورکړه په نکاح باندې. نو همالته کنعان ته واده کړله. نو هغه دواړه ورونه عمل ته وسیدل. اسماعیل علیه السلام د خپل زامنو سره دلته وسیدلو. د اسماعیل علیه السلام شریعت چې کوم یو دی دا د ابراهیم علیه السلام شریعت او بلکې داسې سړی ویلی شي چې کوم شریعت زمونږ او تاسو محمدي شریعت دی د اسماعیل علیه السلام شریعت دې ته ډېر نږدې و. څه تغیرات تبدیلات خو شریعت کې طبیعي راځي، خو دا دواړه د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت سره ډېر زیات مماثلت او ډېر ذات یو شانتوالی لرلو. نو دا شیان په دې خلکو کې اسماعیل علیه السلام دا دعوت او دا تبلیغ کول او د بیت الله شریف دا خدمت او د اوبو ورکول او د حاجیانو تګ راتګ مراسم چې څه ادا کړي دا به اسماعیل علیه السلام د دې سرپرستی کوله. 140 کلونو په عمر باندې 140 کلونو په عمر باندې اسماعیل علیه السلام وفات شو. او د دې نه وروسته د په نسل کې بل پیغمبر تر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نه دی راغلی. نو چې کله دی وفات شو نو د هغه په اصطلاح سره د خاندان مشري دا مشر زوی ته پاتې شو قیدار ته. بیا د قیدار نه وروسته بیا نابت چې کوم یو د نابت ته بیا حواله شولو. د نابت نه وروسته چې کله نابت او قیدار دواړه وفات شو نو دا خو پکې مشران خلک وو. دا نور زمن د تجارت او د مختلفو شیانو دپاره د مکې معظمې اطرافو ته ووتل. نو دا بني جرهم قبیله چې دا خو ډېره غټه قبیله وه، پخواني خلک وو او دا د اسماعیل علیه السلام ماماګنۍ وه، د زامنو ماماګنۍ وه ځکه مور یې د همغوی د خلکو نه وه. نو دا خلک راجیښ شو. مزاز بن عمرو ثانی، یو مزاز بن عمرو د اسماعیل علیه السلام خسر و، یو مزاز بن عمرو ثانی دویم دی. دا په دې وخت کې د خپل قوم مشر و سردار و. بس دی راجیښ شو ایسته کودتا وکړه. موږ تاسو ورته کودتا وایو، څوک ورته انقلاب وایي، څوک ورته راجیښ شو ایسته د بیت الله د مکې معظمې مشري چې د اسماعیل علیه السلام او د قیدار او د نابت په وخت کې دا د دوی په لاس کې و. دی ترې نه واخیستله مشري او ملکي ځان ته کړه ایسته. بس اسماعیل علیه السلام اسماعیل علیه السلام اولاده چې کوم یو هغوی چونده حرم و، په حرم کې لاس اچول، کنځلې کول، غلطي کول دا ټول ناروا دي. مچ وژل نشته پکې، سپکه سړی نشي پکې مړه کوله. نو انسان څنګه کوي؟ نو د اسماعیل علیه السلام خاندان خلک چې غلي شو هېڅ یې ونه ویل. یو خو دا و چې دی ماماګان و، هسې ماماګانې وه. دویمه خبره دا و چې دا حرم و، په حرم کې لاس اچول جایز نه دی. هغوی په دې خبره پیدل نشته ملکي او د خاني همدې خلکو ته پرېښوله. انشاءالله متباقي درس به بیا په بل پروګرام کې وایو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.